بسم الله الرحمن الرحیم. راځو وینډوز 10 ته. وینډوز 10 کې غواړم تاسو ته کویک اکسس مینیو کې کمانډ دی، هغه ته ویل کېږي ویو ایونت یا ایونت ویور. وګورئ ایونت څه ته ویل کېږي؟ ایونت ویل کېږي حادثې ته، اکسیډنټ. صحیح ده، دلته ترې څخه ده پخلو. او ویو ویل کېږي ښودلو ته، نمایش ته. دلته کې مطلب دا دی دا ایونت ویور چې دی، ایونت ویور دا ایونت ویور دا یو ریپورټینګ سیستم دی. څنګه سیستم دی؟ ریپورټینګ سیستم دی چې اوورال زموږ تاسو د کمپیوټر کې موږ ته ریپورټ راکوي. زموږ تاسو کمپیوټر کې کوم برخه کې چې پرابلم وي نو موږ ته څه وکړي؟ هغه ریپورټ راکړي. نو ځکه موږ ورته وایو چې ایونټ وښیه راته، ویور، حادثې، پرابلمز، ایشوز چې د کمپیوټر کې کوم ځای کې ایشوز دي، کوم ځای کې پرابلمز دي. صحیح ده؟ نو دا تاسو ته مختلفو حصو نه ښایي. د دې لپاره سټپس طریقه کار دا دی چې تاسو د څو حصو نه دا ایونت ویور راوستلی شئ. سمپلی تاسو رایټ کلیک وکړئ. کومه حصه کې به رایټ کلیک وکړئ؟ آن وینډوز بټن باندې به رایټ کلیک وکړئ او له دې نه وروسته کې تاسو سره به کیو ای ایم را خلاص شي. چې کله کیو ای ایم یعنې کویک اکسس مینیو را خلاص شي، هلته به بیا ایونت ویور دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. ایونت ویور باندې به تاسو سمپلی یو کلیک وکړئ. بله طریقه دا ده چې تاسو به ځئ کنټرول پینل ته او کنټرول پینل کې هغه ایونت ویور آیکن به تاسو را خلاص کړئ. ایونت ویور آیکن چې کوم دی هغې باندې به تاسو یو سنګل کلیک وکړئ. چې کله کلیک وکړئ تاسو سره به دا ویو شي را خلاص به شي. ښه وګورئ، راځئ دلته کې او بیا دې ځای کې ګورئ رایټ کلیک او ایونت ویور. دې طریقه باندې هم خلاصولی شي. دا لږ ذره هیوي دی، وروسته کې خلاصوي. ها وروسته ولې خلاصوي؟ اوس کمپیوټر کې دا سرچینګ تلاش وکړي چې کوم ځای کې پرابلم شته که نشته. بیا مثلا دلته کې تاسو راشي کنټرول پینل ته. کنټرول پینل کې ایونت ویور دلته هم تاسو سره شته دی. ایونت ویور دلته وګورئ. کنټرول پینل کې به تاسو اډمنسټریټیو ټولز ته لاړ شئ. چیرته به لاړ شئ؟ کنټرول پینل په طریقه چې کله را خلاصوئ نو اول به کنټرول پینل اوپن کړئ او بیا به اډمنسټریټیو ټولز دې ته به راشئ او دې نه بیا را خلاصولی شئ. وګورئ کنټرول پینل کې اډمنسټریټیو ټولز او دلته کې ایونت ویور دا یو. ښه وګورئ کسټم ویو اډمنسټریټیو ایونت. اول تاسو ته د اډمنسټریټیو چې کوم اډمنسټریټر یوزرز دی د یوزر به تاسو وروسته ووایئ. تاسو فلحال یوزرز نه ویلي. چې کله یوزرز ووي د اډمنسټریټیو یوزر کې خپل څه پرابلم چې وي د هغې به تاسو ته راپورټ درکړي. د دې په راپورټ کې څو خبرې وي، څو ډوله تاسو ته راپورټ درکړي. ریپورټینګ سیسټم د دې څنګه دی؟ درې قسمه خبرې دې کې وي. یو تاسو ته ایشوز درکوي چې کوم ځای کې مشکل وي، پرابلم وي. بل تاسو ته وارننګ درکوي، اخطار درته درکوي. څه درته درکوي؟ اخطار درکوي دلته. نو عموما دا دوه درې قسمه خبرې دي کې وي. ګورئ وارننګس ما سره راغله. اډمنسټریټیو ایونټ باندې چې به کله کلیک وکړئ وارننګس مو سره راغله. مختلف قسمه دې ته وارننګ ویل کېږي، دې نښه باندې ښودل کېږي. بل تاسو ته ایرر درکوي. څه تاسو ته درکوي؟ ایرر درکوي. نو درې خبرې شوې: ایشوز، وارننګ، ایرر. ایشوز پرابلمز مشکلات ته ویل کېږي، وارننګ اخطار ته ویل کېږي، ایرر مطلب کوم ځای کې څه خراب شوي وي، غلطیانې، ایررز. وګورئ
دلته کې لاندې راځي داسې مختلف قسمه ایررز دي مثلا وارننګز دي د وارننګ باندې یو ډبل کلیک وکړئ څه وکړئ ډبل کلیک تاسو ته دا کمپیوټر وایي چې a connection to Windows metadata in internet service WMIS could not be established صحیح ده نو ګوري دې ځکه ستاسو سره پرابلم دی خو دا ایونټ ویور چې دی دا د ایکسپرټ کسانو لپاره دی د چا لپاره دی ایکسپرټ کسان ایکسپرټ پرسنز چې هغه کمپیوټر کې ډیر وارد وي او یا د پروګرامرز لپاره دی د چا لپاره پروګرامرز چې هغه کمپیوټر کې پروګرامونه جوړوي سافټویر جوړوي صحیح ده نو تاسو ته ځکه ما دا ټاپک پرې نه خودو چې سناسه کلیریفیکیشن تاسو ته وشي لږ سناسه تاسو هغه مایند کلیر شي چې مطلب د ایونټ ویور مطلب څه دی هدف یې څه دی اوس وګورئ وی لاګنیم مایکروسافټ وینډوز د برخه کې پرابلم دی دا تاریخ دا کله رامنځته شوی دی ورځ باندې رامنځته شوی دی او کمپیوټر تاسو ته وارننګ درکوي چې دا جوړ کړئ اوس دغه پرابلم کسان چې پروګرامینګ باندې پوه شي هغه خپل جوړ کړي او یا ایونټ لاګ آنلاین باندې کلیک وکړي په انټرنیټ کې عمدغه معلومات شیر کړي د مایکروسافټ وغیره سره او یا الته کې د دې باره کې سرچینګ وکړي او هغه ځینې دا مشکل څه کې حل کړي خو دا جدي مشکلات نه دي ښه چې دې سره ستاسو وینډوز خراب شي دا چې هغه عادي پرابلم نقص راځي هغه تاسو راولي عموما د مایکروسافټ کمپنۍ لپاره هغو لپاره دا ایونټ ویور ډېر ضروري دی ځکه هغوی کال په کال د وینډوز کې کم سافټویر چې جوړوي مثلا د یو د هغې نه وینډوز اپریټنګ سیسټم دی هغې دې باره کې سرچینګ کوي تلاش کوي د خلکو کمنټس اخلي چې د وینډوز کې کم برخه کې اوس هم مشکل شته دی بیا هغې د ایونټ ویور په ذریعه باندې یا مطلب کسان د ایونټ ویور په ذریعه باندې چک کوي را چک کوي چې وینډوز کې دې برخه کې پرابلم زیات راځي هغو سره شیر شي او هغې خپل هغه سروي وکړي هغه معلومات راټول کړي او دا مشکل حل کړي اوس فار ایگزامپل دا یو وارننګ دی موږ سره دا را کاپي کړي داسې صحیح کوي کاپي کوي او راشي تاسو نوټپیډ وغیره یو ټیکس ایډیټر پروګرام خلاص کړي دغه ډیټیلز مثلا کسان چې کمپیوټر کې وارد وي ایکسپورټ یې هغې خپله وګوري او دا مشکل د دې کوډ او د دغه په ذریعه باندې تاسو حل کوي او یا مایکروسافټ کمپنۍ ویب سایټ ته لاړ شئ او هغې کې تاسو سرچ کوئ د دې موضوع باره کې دا مشکل به هغې نه حل کوي نو تاسو لپاره دا نه وي خو هسې ستاسو هغه مایند تاسو ته مفکوره درکړم چې مطلب دا ایونټ ویور دا کار کوي ایرر ډېر جدي پرابلم نه وي ایرر ډېر سخت مشکل نه وي بس یو ځای کې ایرر راغلی وي تاسو یو کوډ کارولی وي یو ځای کې غلطۍ سره کلیک کړی وي بس هغه راپورټ تاسو ته درکړي هغه راپورټ تاسو ته څه کړي هغه ریپورټ تاسو ته درکړي نو داسې مثلا ګورئ دا مختلف قسمه ایرر دی وارننګ دی دا دې ځای کې تاسو سره راتللی شي کاپي کولی شئ تاسو بیا دا د وخت د ټایم په تېرېدو باندې دا وارننګ دا ایررز کمپیوټر خپله ډیلیټوي ایسته شي په ځای بل راشي داسې نه وي چې همداسې جمع کېږي ستاسو د کمپیوټر حافظه نیسي نه ستاسو د کمپیوټر سټوریج حافظې باندې څه تاثیر دا نه لري ځکه وخت سره دا چې خپله د ایرر ته یا تاسو متوجه نه شئ بس بیا کمپیوټر ډیلیټ کړي په ځای بل راشي ګوره اډمنسټریټیو باره کې وینډوز لاګ اپلیکیشن سافټویر باره کې څه ناڅه معلومات وي بل تاسو ته دا انفو درکوي ګوري یو ایشو شو بل وارننګ شو بل ایرر بل تاسو ته انفو یا انفارمیشن معلومات درکوي د یو پروګرام باره کې معلومات درکوي چې دغه تاریخ باندې دا تاسو د خپل کمپیوټر ته انسټال کې د تاریخ باندې تاسو د سافټویر ختم کې وغیره د دې ځینې تاسو کتلی شئ چک کولی شئ دې باندې داسې کلیک وکړئ وګورئ وایي دغه تاریخ باندې تاسو سره د یو سافټویر د اپلیکیشن لاګین شوی کمپیوټر کې او دا کارونه یې کړي دي یو سکیورټي امنیت برخه کې کوم یوزر ته تاسو پاسورډ ورکړي پاسورډ ختم کړي دا تاسو ډیز نه کتلی شئ سیټ اپ باره کې معلومات دي سیسټم باره کې تاسو ته معلومات درکړي سیسټم کې څه مسلې روانې دي صحیح ده فارورډ ایونټ وغیره مثلا هارډویر ایونټ شو انټرنیټ ایکسپلورر کې څه مسله راغلې وي دلته تاسو د هغې باره کې راپورټ درکړي نو په عمومي شکل یو ریپورټینګ سیسټم دی یو د راپورټ سیسټم دی نو زموږ تاسو لپاره نه وي دا کسان چې ایکسپرټ وي ماهر وي البته تاسو لپاره دا نه وي هغه کسان چې فی الحال وینډو کې سټډي کوي وینډو لولي هغو لپاره نه وي
ایکسپرټ لیول کسانو باندې هغه لپاره وي څوک چې لږ څه ناسه پروګرامینګ کې پوه شي پروګرامینګ باندې پوهېږي وغیره یا کمپیوټر ساینس نه فارغ وي هغه کسان کمپیوټر ساینس یې کړی وي نو هغه ایکسپرټ یا ماهره کسانو لپاره دا یو وي خو هسې آیډیا مې تاسو درکړه چې مطلب د دې دا یو هدف دی ښه دې نه وروسته که بیا موږ تاسو دې برخه کې د وینډوز بټن باندې رایټ کلیک وکړو موږ تاسو سره کویک اکسس مینیو راځي نو کویک اکسس مینیو کې دې نه وروسته یو بل کمانډ دی سیسټم په نوم باندې اوس دا کمانډ تاسو لپاره ډېر زیات اړین او مهم دی سیسټم مطلب سیسټم انفارمیشن تاسو ته د ستاسو د کمپیوټر باره کې معلومات درکړي ستاسو کمپیوټر کې څومره ریم دی ستاسو کمپیوټر کې څومره HDD ده HDD څه مطلب هارد ډیسک ډرایو صحیح ده مثلا ستاسو کمپیوټر کې کم ډول CD رام دی یا کم ډول DVD رام دی تاسو چا د کمپیوټر رانیسئ نو کمپیوټر به کوم ځای نه چیک کوئ د سیسټم برخې نه به چیک کوئ کومې برخې نه سیسټم نه نو دا برخه تاسو لپاره ډېره اړینه ده دا زده کړئ مثلا ګرافیک اډاپټر تاسو سره کوم یو دی ګرافیک اډاپټر کوم تاسو د کمپیوټر کې ساده ګرافیک دی HD دی څه ډول ګرافیکس دي تاسو سره نو دا برخه ډېره ضروري ده د دې باره کې به تاسو یو څو رن کمانډ مخې مغه رن هم دا کار تاسو کولی شئ رن خو تاسو وویلی که نه ښه فل ډیمانډ سره مې ویلی مکمل ډیټیلز سره تاسو ته ما رن باندې کار کړی وګورئ سیسټم باندې کلیک وکړئ تاسو ته وایي تاسو سره وینډوز 10 انسټال ده کوم اپریټنګ سیسټم دی وینډوز 10 وګورئ تاسو د یو کمپیوټر وینډو وغیره ګورئ همدې سیسټم ته به راځئ وی وینډوز 10 پرو تاسو سره یعنی پروفیشنل تاسو سره انسټال ده او 2006 مایکروسافټ کارپوریشن په دې وخت کې دا د مایکروسافټ کارپوریشن نه راغلی دی رجسټر شوی ټریډ مارک همدې وخت کې دوی سره ټریډ مارک شوی یا تجارتي مارک باندې هلته هغوی سره ثبت شوی دی کومه وینډو ده وینډوز 10 پروسیسر ستاسو د دې کمپیوټر کوم یو دی نو انټل آر کور ټریډ مارک دی پروسیسر دی انسټال میموري دی کې څومره ریم دی 4 GB رام پکې انسټال دی سیسټم ټایپ کوم یو وینډوز ده 4 شپېته بیټه وینډوز ده پن اینډ ټچ آیا دا سکرین ستاسو ټچ دی نو پن اینډ ټچ نه د پن والا دی نه د ټچ والا دی پن لایټ پن لکه هغه نوټ موبایل سره راځي نوټ 1 نوټ 2 نوټ 4 هغه سره یو لایټ پن راځي تاسو کتلې وي کنه نو هغه دی کمپیوټر نیم دی کمپیوټر نوم څه دی دا نوم دی دا کمپیوټر نیم به وروسته تاسو ته ډېر مهم وي کله تاسو نیټورک جوړوئ مثلا تاسو وای فای نیټورک کریټ کوئ یا مثلا ریموټ ډیسکټاپ دا تاسو غواړئ چې شیر کړئ کسانو سره نو کمپیوټر نیم تاسو ته ډېر ضرورت دی کوم ګروپ تاسو سره دی ور ګروپ کې مونږ اړ یو ګورئ نو دا د کمپیوټر باره کې اوس دغه د سیسټم نه نیولي د سیسټم برخه دغه یو څو معلومات ډېر ضروري دي تاسو ځان لپاره کمپیوټر رانیسئ کوم ډول کمپیوټر راونیسئ کوم مشخصات لري نو پروسیسر یې مهم دی څه مهم دی پروسیسر انسټال ریم یې مهم دی او بیا هغه څومره بیټ دی ایدا نو دا ګوري دي چې تاسو سیسټم سره راکولای کسان به څه کوي تاسو به داسې نه کوي رن ته به راځئ پرن کې DIAG دا به ولیکئ انټر وکړئ یاس به کوئ ډایرکټ ایکس په واسطه باندې موږ د کمپیوټر مکمل ډیټیلز معلومات معلومولی شو چې کمپیوټر کې د کمپیوټر سره څه دي نو وګورئ اول دا سیسټم نو دلته کې فول معلومات تاسو درکړي هلته خو کم دي دلته کې فول دي صحیح ده وینډوز کوم یو ده کومه ژبه ده کومې کمپنۍ تولید دی دا کمپیوټر ډېر یې لیکلی نو ورباندې نور ډېر نه وي مثلا بعضې کمپیوټرو کې نو تاسو دلته بیا ښایي چې نه سیسټم منفکچر دا چې دی دا سیسټم تولید دی ډیل INC د ډیل کمپنۍ سیسټم ماډل لټیټیوډ E3 دا کمپیوټر کې ډېر زیات مهم دی چې مطلب 3 د دې نه ټیټ 2 1 لاندې پسې راځئ او لټیټیوډ صحیح ده
بایوس دي کوم یو دی دا معلومات مهم دي دومره ریم دی تاسو سره دلته ریم تاسو ته په بایټس باندې ښیي په ګیګا بایټس باندې نه ښیي جی بي باندې نه ښیي صحیح ده بیټ 4000 څومره ریم دی کې دلته دقیق ښیي تاسو ته بیا راځئ ډسپلی ته د سکرین باره کې څه ناڅه معلومات دي ګورئ ګرافیک زموږ سره ایچ ډي دي تاسو کله لیپټاپ رانیسئ باید ګرافیک یې ایچ ډي وي تاسو سره صحیح ده او د کمې کمپنۍ وي کوشش وکړئ انټل راونیسئ چپ یې باید څه وي انټل باید وي چپ ټایپ انټل ایچ ډي ګرافیک فیملی او ډي اے سی ټایپ انټرنل دی ایکسټرنل باید نه وي ایکسټرنل مونږ ته نه پکارېږي تاسو سره باید انټرنل داخلي وي دا داخل کې وصل وي ډیوایس ټایپ فول ډسپلی ډیوایس صحیح ده دا برخه اوس دا چې د ډسپلی د سکرین معلومات ده ډسپلی څه ته ویل کېږي سکرین باره کې معلومات دي بیا راشي ساوند لاؤډ سپیکر وغیرہ دا دې نه چیک کوي ساوند 1 کې لاؤډ سپیکر ساوند 2 کې مایک وغیرہ دې نه چیک کوي صحیح ده ماوس وګورئ دلته کې دا نل چې ورته لیکلی مطلب جوړ دی که دا نل په ځای یاس راشي مطلب پرابلم دی پکې د ان په ځای وای راغلی وي ستاسو ماوس یا کیبورډ کې د کمپیوټر مشکل دی نو دا ډول کمپیوټر یې مه رانیسئ ځان لپاره یا کسانو لپاره نو ګورئ دا خبره دلته مهم ده نو په دې طریقه هم تاسو راوستلی شئ او یا داسې طریقه وکړئ لاړ شئ دس پي سي باندې رایټ کلیک وکړئ پراپرټیز ته لاړ شئ د دې ځینه هم تاسو ته په اسانه طریقه دغه کم څه ناڅه معلومات د کمپیوټر باره کې راځي نو سیستم برخه کې تاسو مختلف ځایونه د سیستم باره کې معلومات اخیستلی شئ اسانه ده د دس پي سي پراپرټیز تاسو چې کوم اسانه وي یا دلته راځئ دا هم سخت نه دی سیسټم باندې کلیک وکړئ یا رن ته راشي بس رن لږ ایکسپرټ ماهرو کسانو لپاره وي ډي ایکس پي آی ډي انټر یا پرم کې ولیکئ ایم ایس انفو 32 دا ولیکئ ایم ایس انفو 32 دا بله طریقه ده انټر کړئ دې ځینې هم تاسو راوستلی شئ صحیح ده ایم ایس انفو 32 له دې ځینې تاسو راولئ دلته سیسټم سمري او هارډویر ریسورسز دا ډېر پرفیکټ دی دا ډېر مکمل دی دا ډېر زیات مکمل دی ګوره دې کې زموږ تاسو د هارډویر برخې سره دومره خاص کار نه وي کمپوننټس ته به تاسو راشي سی ډي رم بیل درته ښایي چې د سی ډي رم باره کې دا خبرې دي هلته سی ډي رم و سی ډي رم نه و که نه بله طریقه باندې چې هغه شارکټ کې سره موږ ډایرکټ ایکس هم راوستي وها پی اټنشن بیا ساوند ډیوایسز دي کوم ډیوایسز دي ساوند ډیوایسز اوکې ډسپلی انفراريډ موډیم پورټس کوم پورټونه تاسو لري سیریال دی پیریال دی وغیرہ یا نیټورک باره کې دلته مکمل معلومات دي دې ځینې تاسو سیسټم انفو 32 دې سره چیک کولای شئ خو ګورئ هغه یو بل طریقه چې ما تاسو ته ډایرکټ ایکس نه وکړه تاسو خو پوښتنې نه کوئ د دې طریقې نه دلته کې مثلا تاسو وی چې د دې کمپیوټر مطابق زبل کمپیوټر اخلم او یا دوبۍ نه راغواړم یا مثلا امریکا نه راغواړم یا یورپ نه راغواړم نو ته خو داسې نشي کولی چې دا لپټاپ بلېږي کس به دې ته ګوري راخلي وی څه طریقه باید تاسو وکئ تاسو پوښتنې نه کوئ که نه دا لپټاپ دې خوښ شو سیم همداسې بل لپټاپ مې په کار دی بل قسم مې نه دی په کار داسې مې په کار دی هغسې نو څه طریقه وکړئ چې تاسو ډیټیلز معلومات راواخلئ کسانو ته ولیږئ بس د دې مشخصاتو کمپیوټر ماته واخلئ صحیح ده نو ګورئ دلته کې کله تاسو دا ډایرکټ ایکس راواخلئ دا ډایرکټ ایکس رن ته به راشئ رن ته DXDIAG دا به ولیکئ اوکې به کوئ اوکې شو که نه اوکې نه وروسته کې دغه حصه پرېږدئ اخر ته ورسېږي سټارټ شو ختم شوه وګورئ دغه کم معلومات ډسپلی وغیرہ دا به داسې سیف آل انفارمیشن باندې کلیک وکړي څومره زبردسته او ریسټارټ ته راشي او وایي چې مطلب دا ډل صحیح ده لټیچیوډ او دریشپیته شل دا لپټاپ مې په کار دی او د دې نور معلومات دا خو دې صرف ورته نوم ولیکو دا دې سیف کې ایگزیکٹ نوٹ شکل باندې دی سیو کې نوٹ پټ کې صحیح ده
او دا را خلاص کی دا اوس کس ته ولېږئ کس ته دې کې ځینې برخې وي په کار هم نه وي خو خیر هغه به تاسو ترېنه کلیر کړئ ښه دې کې دا ځینې برخې لکه ټایم آف ډیس ریپورټ دا به ایسته کوي وغیره دا لاندې ودرېږي دا نوټ پټ سټاپ شو د نوټ پټ برابر شي تاسو دې باندې کار وکړم لږ ذره دا مهمه ده ښه وګورئ دا ټول دا برخه زموږ نه پکارېږي دا کسان ته تاسو نه لیږي دا ستاسو پرسونل معلومات دي شخصي دي ښه دا به دې برخې نه ډلیټ کړئ ایسته داسې دام نه پکارېږي چاته چې لیږئ صحیح ده دام نه پکارېږي دا خو هسې دې راخیستې دي ډسپلی ډیوایسز دې ځینې اخوا دا ډسپلی ډیوایسز دې ځینې اخوا دا معلومات بس دا مشخصات کس ته ولېږه अब یو داسې وګوري لاندې دې کې نور کوډینګ هم شوی دی دا نور کوډونه وغیره ډرایور سټرانګ نیم وغیره دا کولیږي هم ښه دی پرفیکټ مکمل به تاسو سره ولېږي خو کسان به دومره نشي ویلی ښه دومره لوستلی نشي دا صحیح ده نو تاسو داسې دلته وګورئ د یو برخې نه اخوا ډسپلی ډیوایسز راځه پسې داسې صحیح ده ډرایور سټرانګ بس دغه ځینه دا مول ډیوایسز دي ځینه اخوا دام دا لاندې طرف ته داسې سلیکټ کړئ او دا ټول ډیلیټ کړئ وګورئ زه به دا هر څه کوم یو ځل به ډیلیټومه دا طریقه سخته نه شوه سخته شوه که نه اوس څه طریقه وکړو چې هغه کس ما ته همداسې لپټاپ راولېږي څه طریقه وکړو ځئ لاربشي DXDIAG به ولیکئ یو طریقه ما تاسو ته ښودلې وه که ستاسو یاد وي د سکرین نه عکس اخیستل سکرین نه عکس تصویر اخیستل دا یو درس کې تاسو ته ما کړي وو دا سنیپنګ ټول به راواخلئ دا بس داسې دا برخه عکس ترې واخلئ او فایل ساري کمان what the hell is going on کله کله کمپیوټر کې داسې مسلې رامنځته شي ښه راشئ دلته د سټارټ مینو کې سنپ ولیکئ سنپینګ ټولز دا راواخلئ نیو دا داسې انتخاب کړئ چې کله تاسو ته دا بیزي د مصروفیت حالت د دې ختم شي بس دغه نه به تصویر واخلو په دې طریقه باندې نه کېدو فول تصویر ترېنه واخلئ فنکشن بټنه پلس پرنټ سکرین دواړه یو ځای پریس کړئ او بیا دا پینټ راواخلئ پینټ کې کنټرول وي او د کنټرول وي نه وروسته دا داسې کراپ کړئ او کراپ کې ورته وي زما دا حصه صرف پکار ده نور مې نه ده پکار او دا انټر کړئ کراپ شو که نه او دا فایل ته راشئ سی بس دا خیر وروسته به تاسو د موضوعګانو سره چې پینټ ووایئ نوټ پډ ووایئ وغیره دې سره به ښه بلد شئ او دې ته ورته ولیکئ چې ډل مثلا لټیچیوډ دا یو ماډل ټیکس صحیح ده ډیسکټاپ ته لاړ شي او سیو یې کوئ بس دا شو بیا راشئ ډسپلی نه بېل عکس واخلئ ساوند نه جدا عکس واخلئ دې ساوندونه بس دې ساوندو پورې دا عکسونه واخلئ او دا داسې سیو کړئ سکرین کې واتساپ وایبر فیسبوک وغیره باندې سینډ کړئ څه کوئ سینډ یې کړئ دغه تصویر ولېږه د هغې دا پکار وي بس د دې مطابق به تاسو سره څه شي یا تاسو همدا لپټاپ دلته خوښ شو دلته کابل کې اخلئ یو ځای کې نو لپټاپ خو نه وړئ ځان سره ټوله بس دا تصویر واخلئ یو ځای کې هلته هغوی ته ورکړئ وایي داسې لپټاپ مې پکار دی صحیح ده نو دا موږ تاسو سره مهم دي نو د سیسټم او سیسټم انفو باره کې څه ناڅه خبرې موږ تاسو سره وشوې ډیوایس منیجر وغیره دې کمانډ باندې به بیا همداسې مخته ځو